د افغانستان او سریلانکا د شل اوریزو لوبو پرتلنه ټاکل شوې. افغانستان او سریلانکا سبا شل اوریزه لوبلړۍ پیل کړي. دا په ټوله کې د افغانستان او سریلانکا شپږمه شل اوریزه لوبه ده. دواړو لوبډلو تر دې وړاندې په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال د شل اوریزې لوبې په ګډون ټولې 15 شل اوریزې لوبې کړي چې 3 سریلانکا او 2 افغانستان ګټلې دي. د سریلانکا پر وړاندې په شل اوریزو لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې رحمان الله ګرباز په 3 اننګزونو کې 150 کړي، دویمې ډېرې منډې ابراهیم ځدراڼ په 3 اننګزونو کې 72 کړي او درېیمې ډېرې منډې حضرت الله ځاځي کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر وړاندې د سریلانکا لپاره تر ټولو ډېرې منډې راجپاک 180 کړي او دلشان 83 منډې کړي دي. یاد دوه لوبغاړي اوس مهال د افغانستان پر وړاندې په شل اوریز نوملړ کې نشته. بل لور بیا د سریلانکا پر وړاندې لوبو کې تر ټولو ډېرې وکټې مجیب ځدراڼ 6 اخیستي، دویم نبی او راشد 4 وکټې اخیستي او نوین الحق، فضل حق فاروقي، قیس احمد او ګلبدین 3 وکټې اخیستي دي. د سریلانکا لپاره بیا نوانګ توشاره د افغانستان خلاف ډېرې وکټې اخیستي دي. په همدې حال کې مجیب او راشد د سریلانکا پر وړاندې شل اوریزه لوبلړۍ کې نشته. په ټوله کې افغانستان تر دې دمه 104 شل اوریزې لوبې کړي چې 8 یې ګټلې، 15 یې بایللې او 1 یې مساوي پای ته رسېدلې. سریلانکا بیا تر دې دمه 103 شل اوریزې لوبې کړي چې 8 یې ګټلې، 9 یې بایللې، 4 یې مساوي او 2 یې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. د وړتیا له لحاظه دواړه لوبډلې تقریبا مساوي دي، خو د افغانستان د ضعف نقطه په دې لوبو کې د راشد او مجیب نشتون دی چې سریلانکا یې زړوره کړې، مګر بیا هم افغان لوبډله په شل اوریز فارمټ کې چټکه ده او تر اوسه یې په دغه فارمټ کې ډېرې لوبې ګټلې دي.